نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه تشریف یوړو نو پیغمبر علیه السلام په خپل زندګۍ کې ښکاره څوک د خپل ځان په ځای خلیفه نو مقرر کړی، خو بعضې حالات د نبی علیه السلام نه داسې ښکاره شوي وو چې هغې کې ښکاره د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلافت ته اشاره وه. لکه په خپل جون باندې نبی علیہ السلام چې کله بیمار شو نو په خپل جانماز او په خپل مصلی باندې د امامت لپاره حضرت ابوبکر صدیق مقرر کړ. دینه دا معلومیږي چې ته امامت صغرا وی وړه امامتي او د ملک مشره ته امامت کبرا وی لوی مشری، نو چې په جمعات باندې په خپل مصلی غوړه مشری حضرت ابوبکر صدیق ته ورکړه. دینه معلومیږي چې د دغه مشر هغه لوی مشره چې د مسلمانانو خلافت دی بادشاهي ده د هغې صلاحیت او د هغې قابل هم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. داسې نور هم ډېر خبرې ښکاره شوې وې. یو بیبي راله نبي علیه السلام نه څه شی وغوښته، وی سبا له راشه. بیبي نبی علیہ السلام ته وی د الله رسوله که سبا تاسو نه وی نو چا ته به بیا ویمه، ستاسو په ځای به څوک وي چې دا شی د هغه نه غواړم. نبی علیہ السلام وفرمایل که زه دې ونه موندم ابوبکر نه غواړه. داسې نور ډېر واقعات دي، د هغې واقعاتو نه ښکاره معلومیږي اشارتن، یعنې داسې ښکاره اشارې معلومیږي چې د نبی علیہ السلام نه پس خلیفه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بی. خو کله چې وفات شو د وفات نه مخکې کولاو اعلان نو کړ چې پلان کې به خلیفه وي. په مدینه منوره کې یو ځای دی ثقیف بني ساعده د بنو ساعده قبیلې یو د مشورې اجره وه، یو ځای و هغې کې انصار د مدینې منورې باشندگان را جمع شوي وو. عمر فاروق رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مټه ونیوه، وی هله شابه چې لړ شو د مدینې خلق راغون شوي دی او ځان له مشر مقرروي، خلیفه مقرروي. ورشو هسې نه چې داسې یو خلیفه مقرر شي چې د خلقو نیخ وخت یا اختلاف پې جوړ شي، نو هسې نه د نبي علیه السلام امت کې الله لوی اتفاق راوستلی او دا اتفاق په اختلاف بدل نشي او خونریزي شروع نشي. دواړه په لاره روانو، یو صحابي وله مخې له راغی، وی څه کوې؟ وی ته کوم ځای نه رالې؟ وی شابه زر ورځی او بنو ساعده قبیله کې فلانکي ځای کې خلق جمع شوی دی او د امیر انتخاب کوي، ګورې زر ور ورسئ. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دواړه ورغلل. واقعي خلق جمع او ډېر زیات انصار د مدینې منورې دوه قوم او اوس او خزرج هغه جمع او یو صحابي حضرت سعد ابن عباده رضی الله عنه د خزرج قبیلې سردار بیمار او تبع وه، کمبل یې ځان نه تو کړی و، اپه کې په منځ کې ناست و، د هغې اراده دا وه چې دې مونږ امیر مقرر کړو. بهر کیف د دواړو طرفو نه تقریرونه وشو. انصارو دا مطالبه کوله چې یاره وطن زمونږ دی، کلی زمونږ دی، پکار دی چې د نبی علیہ السلام خلیفه زمونږ نه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی چې نه، مونږ د پیغمبر علیہ السلام ملګري یو، د هغه رشته داران یو، مونږ وطن پرېښی دی، کلی مو ورسره پرېښی دی او امت زمونږ په امامت متفق کېږي. ګورې ستاسو نه بېشک د انصارو ډېر لوی فضیلت دی، ځکه نبی علیہ السلام یو مقام کې فرمایلی و مکه مکرمه چې کله فتح شوه نو انصار لږ غمجن. انصار د مدینې شریفې اوسېدونکي خلک وو. یره وی نبی علیہ السلام خپل وطن فتح که هسې نه دلته ایثار نشي، هجرت خو یې کړی خو د خپل وطن کې واپس ایثار نشي. نبی علیہ السلام مبارک ته دا خبره را ورسېدله، دا ټول انصار یې را جمع کړل. وی تاسو داسې داسې وایې؟ وی او وی قسم په الله که دا ټوله دنیا په یو طرف روانئ، انصار په بله لار رواني، زه به د انصارو په لاره ځم او د نورو سره به نه ځم. او زه که چرته هجرت الله نوی فرض کړی نو زه به مکه کې نوی پیدا، زه به مدینه منوره کې پیدا وي. خو الله د دې هجرت د برکت نه دلته کې
دنیا ته راولېږلم او بیا مې هجرت وکړو تاسو له رالمه او ستاسو مثال خدا سے دی لکه په ډوډۍ کې په خوراک کې مالګه خلق به زیاتېږي ای انسوارو تاسو به کمیږئ لیکن هیڅ فکر چې ونه کوئ ستاسو مخکې نظر روان یم زما او ستاسو ملاقات به د محشر په میدان په حوض کوثر کېږي واقعي د انصارو ډېر فضیلت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیان کړ خو هغې سره دا یره وه که انصارو کې دوه قومه د ټول عمر یو بل سره اختلاف راغلی دی که د یو قوم سړی امیر کو بل به نه خوښوي که د بل مقرر کو بل به نه خوښوي او که د دې په اتفاق هم یو سړی امیر شي ممکن ده چې د بهر د باندې خلک یې خوښ نه کي او په خلاف د قریشو چې د نبي علیه السلام قوم دی که د هغې امیر مقرر شي ټوله دنیا مني او بیا یو ټکې ووې یو حدیث یې ووې حضرت سعد ابن عباده ناست و د انصارو دا مشر وی تا ته پته نه ده چې نبي علیه السلام فرمایلي چې الائمة من قریش چې کوم مشران د قومونو جوړېږي بادشاه جوړېږي هغه د قریشو نه وی او دا خو نبي علیه السلام ویلی دی نو بیا داسې کوو چې د قریشو نه یو سړی امیر مقررو په اتفاق باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه جوړ شو انصار هم بیعت وکړه مهاجرین هم بیعت وکړه او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی د نبی علیه السلام په منبر باندې تقریر هم وکړه او بیا بالاتفاق حضرت ابوبکر صدیق هغه د مسلمانانو مشر مقرر شو یو ټکی دلته راځي چې حضرت علی سے بیعت نو کړي هغه وروسته بیعت وکړه رضی الله عنه په بخاری شریف کې یو حدیث دی حضرت علی رضی الله عنه او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پټ ملاقات شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه تپوس وکړه د حضرت علی صاحب نه وی تا بیعت ولې نه دی کړی خلق څه پټ پټ شکونه کوي چې دی بیعت ولې نه کوي علی رضی الله عنه دا الفاظ دی بخاری شریف کې ذکر دی چې زه د بیعت نه ما انکار نه دی کړی ته زمونږ مشر د نبی علیه السلام نږدې صحابي هجرت سفر دی ورسره یو ځای کړی دی د پیغمبر علیه السلام د غار ملګری پاتې شوی نبی علیه السلام ته ډېر نږدې وی مونږ ستا د مشرۍ او ستا د فضایلو انکار نه کوو خو په یو ټکي خفه یم هغه دا دی چې کم از کم زه د نبی علیه السلام رشته دار یم د هغه د ترې زوی یم د هغه زوب یم نو که تاسو خلیفه مقرره نو په کار دا چې مونږ سره مشوره خو پکې شوې وي دا نه ویم چې زه د خلیفه شوی وی مشوره په کار وه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بېشک دا خبره دې ټیک ده خو هغه وخت داسې و چې د مشورې نو که مونږ مشورې تاسو سره کولې تاسو خو د نبي علیه السلام په کفن دفن کې مشغول وی هلته انصارو خلیفه مقرره و د هغې نه لانجه جوړېده بیا یقین وکړه بخاري شریف کې حدیث دی حضرت علی رضی الله عنه راغی او په عام منبر باندې کېناست او اعلان یې وکړ چې ما دا بیعت وروستو کړی په دې وجه و لکه مې لږه ګیله وه چې موږ سره پکې مشوره نه ده شوې نور د ابوبکر صدیق د فضایلو نه او د هغه دا صفتونو نه زه انکار نه کوم نو کلاو د خلکو مخکې حضرت علی رضی الله عنه بیا ورسره بیعت کړی دی څه 2 کاله تقریبا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت شوې بیا چې هغه وفات شو د هغه نه پس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه د خپل ځان په ځای په خپل جون کې خلیفه مقرر کړ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی ما خلیفه مقرره وه خلک هم ورته وی دی ما مقرره وه ګورې ډېرې سرتیزه دی او ډېر سخت که دې خلیفه مقرر که ګورې دا ډېر سخت دی او خلکو ته بېځایه تکلیفونه او عذابونه به ورکي حضرت ابوبکر صدیق وی په ده د خلافت بار نه دی را پروت دی که د خلافت بار یې په سر پرېوته د ده را سختي به ختمه شي واقعي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلیفه شو ډېر زبردست فتوحات وشو تقریبا 2 لکه مربع میل د دې پاکستان په لسچند او شلچند زیات علاقه د مسلمانانو په قبضه کې راله د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه پس بیا دریم خلیفه حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنه هغه خلیفه مقرر شو دریم خلیفه د لوی منقبت او د صفت خاوند دی او د نبی علیه السلام یوه لور په ده باندې واده و چې کله هغه وفات شوه دویمه لور یې ورته په نکاح کړه چې دویمه کله وفات شوه وی ارمان که زما درېیمه لور وې هغه به مې حضرت عثمان ته په نکاح کړې وه د ډېر لوی صفت خاوند و هغه بیا باغیانو شهید که د هغه نه پس حضرت علی رضی الله عنه چې دی د پیغمبر علیه السلام زوم دی او د نبی علیه السلام د تره زوی دی هغه خلیفه مقرر شو
ماشوم تربیت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی. لاره کوټ او نابالغ او پلار نوم ابو طالب دی، هغه مسلمان نو، لیکن په یو دره کې نبی علیہ السلام په مانځه ولاړو او حضرت علی رضی الله عنه ورسلام په مانځه ولاړ دی او پلار ابو طالب په لاره تیر شو. دی لږ ویرېده چې کله مونځ نه فارغ شو نو راویې غوښته بچې دې خوا راشه. څه دې کول؟ وی دې تره زوی سره ولاړې منو چې دې څه وایي هغسې کوم نو. وی مه یېرېږه، د تره دا زوی چې تا په کومه لاره بوځي په هغې ورسره ځه، دې به چرته هم تا په غلطه لاره بونه ځي. تربیت یې ټول نبي علیه السلام کړی چې پیغمبر علیه السلام هجرت وکړ. د هجرت په موقع باندې پیغمبر علیه السلام هغه پردي امانتونه حضرت علي صاحب له ورکړل او په خپله بستره باندې ګورې دې پرېښوده، حالانکې هغه د ډېر یرې بستره وه، ځکه چې ګیر چاپېره کافر ته وو، هغوی اراده دا وه چې سهار به پرې موږ حمله کوو. چې راغلل نبي علیه السلام نو حضرت علي صاحب په بستره ملاست دی، ملګری دې څه شو؟ ما ته پته نه لګي. چېرته لاړ؟ په دې لاره وتې دي بېګا د شپې نو. کم خوا تللی دی زه نه یم خبر. دې یې بوته څه وخت یې لږ غوندې نظر بند کړی او بیا یې پرېښوده. شیر علي ورته وایي، شیر یو بهادر شخصیت ورته ویل کېږي. شیر ورته وایي، بهادر شخصیت ورته وایي، اسد الله ورته وایي. اسد الله معنا د الله زمرې. او واقعي د خیبر په مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حملې کولې، خیبر نه فتح کېده. وی فرمایل وی سار له به دا جنډه هغه چاله ورکومه، هغه چاله چې هغه به الله ته هم خوښي او د ده به هم خدای خوښي. الله به د ده خوښي، د الله به دې خوښي او د هغه په لاس باندې به الله سار خیبر فتح کوي. صحابه وایي چې دا به څوک، ځکه چې دا جنډه چاته ورکړی شو نو د نبي علیه السلام پیشنګویي د فتح به د هغه په لاس کېږي. او بل داسې سړی دی چې هغه سره به د الله مینې د ده به الله سره مینې. نو صحابه داسې مخکې تېرېدل د نبي علیه السلام. یو وی چې دا صفت به ما ته میلاوېږي، جنډه به ماله راکوي. بل وی ماله. تپوس یې وکړو این علي ابن ابي طالب، علي رضی الله عنه څه شو؟ یو صحابي ورته وی صاحب د هغه سترګې خوږ دي، بیمار دی. وی راویې بلې چې راویې غوښته، وی زما سترګې خوږ دي. نبي علیه السلام مبارک ورته خپلې لاړې په سترګو باندې تو کړلې. هغه ساعت یې سترګې جوړې شوې. وی دا جنډه والا ورځه پې. وی صاحب څه ورسره وکړم؟ وی تر هغې پورې ورځه چې دا علاقه فتح شوې نه یا دې اسلام نه قبول کړی، هغه خیبر رب العالمین د حضرت علي صاحب په لاس باندې فتح کړ. نبی علیه السلام پیشنګویي وه، وی جنډه به هغه چاله ورکوم چې دا خیبر به فتح کېږي د هغه په لاس او د ده به الله سره مینې، د الله به ده سره مینې. دا ډېر لوی صفت دی. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کله پیغله شوه، لویو صحابه کرامو د هغې د نکاح خواهش ظاهر کړ چې دا د نبي علیه السلام کشره لور ده او د حضور پاک مبارک ورسره ډېر انتهایي محبت او مینه و، ټولو سره مینه او اولاد سره. خو فاطمه رضی الله عنها کشره وه، دې سره بې پناه محبت و، ډېره زیاته یې خوښه وه. نو نبي علیه السلام حضرت علي رضی الله عنه په خپله راوغوښته. وی ته ما ځان سره لوی کړې، زما د تره زوی، ما داسې دی لکه اولاد غوندې تا ته فاطمه په نکاح کوم. هغه کشره لور چې چا سره ډېر محبت او مینه وه، هغې حضرت علي رضی الله عنه ته په خپله په نکاح کړه. او دا لوی صفت دی چې نبي علیه السلام په خپلو لاسو مبارکو باندې ونیوله او د خپل خاوند علي صاحب کور ته یې بوتلل. او بیا به ګورې بار بار سهار وختي چې به نبي علیه السلام مانځله په تهجد وخت کې نه دی کور ته به ورغې، دی به مانځله پاسول، اواز به یې ورکړه، مانځله به یې پاسول. کله به که د دواړو په منځ کې څه خبره راله، پیغمبر علیه السلام مبارک په خپله به ورغې. حدیث پاک کې راځي یو ځل نبي علیه السلام کور ته ورننوت، فاطمه رضی الله عنها یوازې ناسته وه، ژړلې. وی ولې؟ وی تره زوی را سره جګړه وکړه علي. وی څه شو؟ وی بس جګړه وکړه او بار لار ووته. نبي علیه السلام چې بهر راووت، تپوس یې وکړه، چا ورته وی هغه د جومات د دیوال خوا کې سوري باندې په خاورو پروت دی. چې نبي علیه السلام ورغې، د دیوال سوري ته په خاورو د پاسه ملاست و علي صاحب. پیغمبر علیه السلام مبارک د خاورې سنډلې. وی قم ابا تراب، ای خاورو والا پاسه، ای خاورو والا پاسه، خاورې ته وسنډلې. دوی ما ته به نن نه پس ابو تراب وایې، خاورو والا. هغه انسان چې په هغه خاورې پرتې وي، ځکه دا د حضور پاک مبارک د خولې الفاظ دي. او فرمایي چې کله به نبي علیه السلام راغی، مونږ به کوشش کوو چې پاسو، وی مه پاسئ. زما او د فاطمې منځ کې به کېناسته. د نبي علیه السلام خپه مبارکه زما خېټې سره به جنګېدله. ډېر انتهایي بې پناه مینه او ډېر محبت د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورسره و. حتی کې دومره مینه، دونه محبت د حضرت فاطمې رضی الله عنها سره
یو ځل یې وفرمایل وی فاطمه سیدة نساء اهل الجنه، فاطمه رضی الله عنها د جنتیانو د ښځو سرداره وی. جنت کې چې کومې ښځې وي د هغې سرداره به فاطمه رضی الله عنها، یعنې یوازې جنت ته تلل نه دي، جنت کې سرداري یې ده. او د فاطمې رضی الله عنها بچي حسن او حسین دا سیده شباب اهل الجنه، دا د جنتیانو چې کم ځوانان په دنیا کې په ځوانۍ کې مړه دي او جنت ته ځي. جنت کې خو ټول خلک ځوانان دي، خو چې کم الکان په ځوانۍ کې مړه دي او جنتیان دي جنت ته تللي دي، د هغې سرداران چې دي نو هغه به حضرت حسن او حضرت حسین وي. نو د نبی علیه السلام دا بے پناه او ډېر زیات محبت د حضرت علی رضی الله عنه سره انتهایی محبت و. مشورې به یې ورسره کولې، جهادونو کې به یې ځان سره شریکاو او ځان سره نږدې به یې ګرځاو، او تر څو چې د واده نه وکړی نو د پیغمبر علیه السلام سره اوسېده. نو د حضرت عثمان رضی الله عنه نه پس بیا حضرت علی رضی الله عنه هغه د مسلمانانو خلیفه شو. د علی رضی الله عنه نه پس د علی صاحب او د معاویه رضی الله عنه منځ کې یو څه لږ اختلاف راغلی او څه خپل منځ کې څه جګړې شوې وې. هغه خو ډېره اوږده قصه د هغه درته نه وایم، خو د حضرت علی رضی الله عنه د وفات نه پس بیا د معاویه رضی الله عنه او د حسن رضی الله عنه منځ کې جوړه شوه. حالانکه د حضرت معاویه صاحب رضی الله عنه او د علی رضی الله عنه منځ کې جګړې وې، خو چې وفات شو نو بیا خلافت خلقو حضرت حسن رضی الله عنه له ورکړ. نو د یو صلح وکړه، یو جوړه وکړه او معاویه صاحب سره وی داسې به وکړو 6 میاشتې به بادشاهي د حضرت حسن رضی الله عنه سره او 6 میاشتې پس به بادشاهي حضرت معاویه صاحب ته حواله شي، په دې به د مسلمانانو منځ کې جوړ وشي. حالانکه ډېر لوی اختلاف و، نیم صحابه یو طرف ته نیم بل طرف ته، او پیغمبر علیه السلام یو پیشنګویي کړې وه. یو مقام کې داسې ماشوم و ان ابني هذا سید، زما دا بچی سردار دی، په حسن یې لاس کېښوده. دی خو ماشوم و. لعل الله یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، وی الله به د دې حسن په لاس د مسلمانانو د دوو لویو ډلو په منځ کې جوړه راولي. د مسلمانانو د دوو لویو ډلو په منځ کې به الله د ده په لاس جوړه راولي. واقعي همغسې وشوه. د علی رضی الله عنه او د معاویه صاحب په منځ کې ډېر لوی اختلاف و، لوی جګړې شوې وې. د علي صاحب د وفات نه پس صلح الله را د په لاس باندې راوستله. 6 میاشتې د خلافت وکړو او د ده د وفات نه پس بیا حضرت معاویه رضی الله عنه بالاتفاق د مسلمانانو خلافت لاس کې واغشت. حضرت حسن کله پیدا شوی دی؟ علي صاحب نه پس دی بادشاه شو. دی د هجرت په 3 کال چې نبی علیه السلام کله مدینې منورې ته هجرت وکړو نو په 3 کال باندې د رمضان په میاشت کې دی پیدا شو. نبی علیه السلام چې کله خبر شو نو فوراً د فاطمې رضی الله عنها کره ورغی، وی ماشوم مال راولې. هغې ورته روچت که نوسیه دی، د لور زوی دی، روچت یې که ورته. حضور پاک مبارک ورته لومبې په غوږ کې بانګ ووی او یو کجوره یې راواغېشته، په خپله خوله مبارکه کې وچوپله، او هغه کجوره چې خپله خوله کې وچوپله هغه یې راواغېسته د حضرت حسن په خوله کې کېښوده. گویا کې د ده وجود ته لومبې لاړې د کجورو سره چې ننوتې هغه د پیغمبر علیه السلام مبارک لاړې وې. بیا تپوس وکړه، وی دې بچي لم نوم یې ښودی دی که نه؟ هغې ورته وی او صاحب، وی څه نوم ولی ایښی دی؟ وی حرب. حرب په عربۍ کې جګړې ته وایي، چې دی به د دشمن د کافر مقابله کې جهاد به کوي، مجاهد به وي. نبی علیه السلام وفرمایل نه، حرب نوم بوله نه ږدو، نوم ورته زه ږدم. دله ما حسن نوم کېښود. حسن معنا ډېر ښکلی، دا نوم ورته پیغمبر علیه السلام کېښود. په 9 ورځ ورته نبی علیه السلام عقیقه وکړه. عام مسلمان چې کله بچی پیدا شي نو په 9 ورځ هغه له عقیقه پکاري. یو څو کار په 9 ورځ پکاري. یو دا چې نوم به ولې ږدي، په 9 ورځ نوم کېښودل مقرر الپکاري. خشته نوم چې کوم اسلامي نومي، لکه ګوره پیغمبر علیه السلام له څونه ښکلي نوم کېښود. حسن معنا ډېر ښکلی. د پیغمبر علیه السلام د خپلو بچو نومونه، د یو زوی نوم یې ابراهیم و، د نیکه نوم یې د پیغمبر، نو د پیغمبر نوم کېښودل پکاري. د بل زوی نوم یې قاسم و، قاسم، صرف قاسم. قاسم معنا قسمت کون کې، تقسیم کون کې. د بل بچی نوم یې طیب و، طیب معنا پاک. د بل بچی نوم یې طاهر و، طاهر معنا پاک. خشته ښکلي نومونه نبي علیه السلام خپلو بچو له یې ښودي، هغه ماشومانې کې مړه دي. او وسیله نوم کېښود حسن، ډېر ښکلی.
نو په اومه ورځ به یو نوم ایږدي بچي لا، نوم چېرته د صحابي نوم کېده یا د پیغمبر نوم کېده او یا هغه نوم کېده چې د هغې خشته ښکلې معنا وي. دویم به وله سر خری ګورئ، که الکي که جینۍ وي په اومه ورځ به وله سر خری. موږ پښتانه ورته سرکلی وایو. او چې بیا سر وله وخری نو د سر د ویښتو برابر سپین زر به د الله په نوم خیرات کې. اوس دې زمانه کې خو سپین زر نی، اخو پخوا به د سپینو زرو سکه به او روپۍ به وې، نو 100 روپۍ 50 روپۍ خیراتي چاله ورکه. دریم عقیقه به وله وکړې. عقیقه خو اصل کې دې ته وي چې سر وله وخورئ، خو عقیقه مونږ دغې خیرات ته وایو. نو که الکي نو 2 ګډان یا 2 چیلي هغه عمر والا چې قرباني پې کېږي هغه ذبح کا حلال کا خیرات یې کا روجي پکې چې که داسې خیرات کې خورې په خلکو خورې غوښې په خلکو تقسیمې، او که جینۍ وي یو ګډ یا یو چیلې. که د چا وس نه کېږي نو مختصر خیرات وکړه چې څه دې وس کېږي. دا خو د وس خبره ده، وس دې نه کېږي نو لږې روجي پخې کا، اسې 1 کیلو غوښه راوړه ښوروا پکې واچوه چې ته په فقیرانو مسکینانو وخوره، په خپله هم خوړی شي، په مالدارو هم خوړی شي. دې کې د مالدار او د غریب فرق نشته. د حقیقي غوښه مالدار غریب دواړو نه ورکولی شي، پرې خوړی شي. دا اسلامي طریقه ده، خو د وس خبره ده. که وس دې رسي هلک له 2 ګډان یا 2 چیلې او جینۍ له 1 ګډ او چیلې، که وس نه کېږي چرګوټې لږ غوندې خیرات وکړه، معمولي غوندې. اوس د دې حقیقي فایده څه ده؟ نبي علیه السلام مبارک فرمایي دا انسان دا ماشوم چې لوی شي نو خامخا په ماشوم بیماری راځي، چې دا عقیقه وشي او دا وینه توی شوه، دې تویېدو سره د دې ماشوم چې څومره بیماری دی هغه ته رب العالمین ختمې کړي. څونه فایده وشي پکې. اوس زموږ پښتانه په بچو هر قسمه تاوان کوي. ګوره په سکول یې موږ څونه تاوان کوو، سکول ته چې بوځو، په جامو یې څونه تاوان کوو، په سنت یې څونه تاوان کوي. سنت چې د ماشومانو کېږي ډمې خلک راولي صاحب او وي سي آرونه وي جلاګان. د سنت نه پس چې کله د بچي واده وي په واده والا څونه تاوان کوي. نو په دې عقیقه دا خرچه ولې زموږ خلک نه کوي. زموږ پښتانه دې څیز کې لږه نیمګړتیا کوي. پنجاب والا خلک داسې نه کوي، هغې عقیقه پوره کوي. ما ته پته ده زموږ پښتانه بیا په واده تاوان کوي، په سنت تاوان کوي، په ختم والا تاوان کوي. لیکن د دې عقیقې تاوان ته خلکو زړه نه کېږي، حالانکې فایده له دې ډېره ده. په واده هېڅ خیرات مه کوه، مختصر ولیمه وکړه، په ختم لږ خیرات وکړه. لیکن د عقیقې دې کې فایده دومره ده چې ستا په دې ماشوم څومره بیماری راځي، د دغې وینې تویېدو سره ته هغه بیماری رب العالمین ختمې کړي. ښه زمونږ اوس شیطان خو شته که نه، نو مونږ خلکو ته شیطان یو بل شی ښولی دی. حاجي صاحب وایي 9 توکي یو ځای کا، 9 توکي سي لږه خو پکې چاڼه وي ګونګړې، 11-12 دانې پکې د لوبیا وي، او څه پکې صاحب هر ور واچوي، څه پکې جوار یو ځای کې، غنم پکې یو ځای کې، وربشې پکې واچوي، او صاحب وی خوټ کوي، کټوی دیشکې په اورې خودي. هلکه دا 9 توکي دا د ښځو خپل کتاب دی، نه قرآن کې دا شته، نه حدیثو کې دا شته، نه چې د یو امام خبره ده، نه د یو بزرګ خبره ده، نه د یو عالم د خولې خبره ده. دا ځان له د ښځو خپل کتاب د قسم قسم لوبې خو زموږ د زنانو هم شروع کړي دي که نه. دا پکې د ملک بابا الوا ده، څوک پکې دا بېلې پیسې غونډوي، کوڅه په کوڅه به ګرځي الوا ته چې د ښځو ړو شي که نه، دا چل جوړ کړي. کوڅه په کوڅه 4 انې وطانې روپۍ او 2 روپۍ به غواړي ماشومان د ملک بابا الوا پخو. ښه ګرځي به کوڅه په کوڅه، باران نه کېږي، پیسې غونډو چې باران وشي. پیسې سره غونډی سوال سره کوي، خو چې څه د وسه دې کېږي د 10 روپو الوا په سوجي راوړه پخه که خیراتي که نه، خدای به باران وکړي. ښه چې بیا باران تېر شو دا بندول هم غواړي که نه، نو بیا کوڅه په کوڅه ګرځي، سوال وله شروع کړي. عجیبه رواجونه موږ شروع کړي دي. نو صاحب دغه کټوی او دیشکې کې ارهر او غنم او وربشې او څه بلا پکې نور هم واچوي، 9 توکي یو ځای کې لږ غوندې پکې هغه ماشومانو لکه اکثر موږ ګورو که نه، موږ هم په ماشومان واړو چې ته به دا شی ښوروا غوندې وي خړه شانتې پکې دغه توکي موکي پراته نو هغه چڼه او باګړي به هم ترې غونډ کړل، باقي له به مله ته ورکړه. په هغې څوک څه کوي؟ جوار څوک څه کوي چې خوري، یا وربشې څوک څه کوي چې خوري، یا غنم څوک څه کوي چې ته یو خوټ کوي چې خوري. هغه واړه واړه چې ماشومان هغه د لوبیا دانې او د چڼې دانې را غونډې کړي، باقي له دیکه ورکړي هغه ښکته وغورځوي. دا رسم دی رونو، دا رواج دی، هېڅ حقیقت د دې نشته. که په دغه پیسو باندې ته لاړې او د بازار نه دې 1/2 کیلو غوښه راوړه، ښوروا دې پکې وکړه، په خپله دې مو خوړه، په بچو دې مو خوړه، او غریبانو له دې مو ورکړه، څه فایده خو بیا روزي که نه. یو چرګوټی دې حلال که ذبحه دې که، یو وس دې کېږي چیلې یا ګډ دې ذبحه که، نو فایده شته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه عقیقه وله وکړله.
او بیا سر به ولا اخری نوم به ولا کېدی. دا حقیقت د حضرت حسن رضی الله عنه. ماشومو پیغمبر علیه السلام لویو. دغسې ورپسې کال پس حضرت حسین رضی الله عنه بیا پیدا شو. اته یو کال کشر دی په رمضان کې پیدا شو. هغه په شعبان کې چې تاسو شوقدر میاشت ورته وایې 11 میاشتې پس حضرت حسین رضی الله عنه پیدا شو. یو بیبي ده حارث لور ده، هغې خوب ولیده، راله نبي علیه السلام ته کېناسته. د الله رسول یو ډېر خطرناک خوب مې لیدلی. وایه راته که نه؟ وی نه شم بیانول، ډېر د هیبت خوب. وی وایه خیر تعبیر به وباسو. وی خوب مې ده ولیده چې صاحب ستا د وجود نه یو ټوکړه را پرې شوه او زما دې غېږ کې را پرېوته. ستا د وجود نه ټوټه را پرې شوې ده او زما غېږ کې چا راوغورځوله. داسې خطرناک خوب مې ولید. حضور پاک مبارک ورته مسکې شو. وی دا خو ډېر ښایسته خوب دی. وی زما د وجود ټوکړه ده، دا معنا چې زما د لور فاطمې بچی به پیدا کېږي. اب ستا غېږ کې راغورځېږي، ته به یې خدمت کې، ته به یې دایي، ته به یې تربیت کې. دا خو ډېر ښایسته خوب دی. او چې کله حضرت حسین رضی الله عنه پیدا شو، هغسې پیغمبر علیه السلام ورغی، په غوږ کې ورته بانګ ووی او هغه ګوټي ولا ورکړه، کجوره په خوله مبارکه کې وچوپله، هغه یې د هغه په خوله کې کېښودله او په 9مه ورځ باندې د هغه عقیقه وکړه. وی نوم هم وله څه کېښود؟ هغه زوړ نوم یې وله یې چې کوم حسن له وی حرب نوم وله کېښود. وی نه دا نوم مې نه دی خوښ. وی دله حسین نوم کېښودل پکار. حسن ډېر ښکلی، حسین تصغیر ورته مونږ وایو. دا خشتوکې چې مونږ پښتو کې وایو دې معنا ده. د تصغیر معنا خشتوکې، خوشرنګه. عجیبه اتفاق و، د پیغمبر علیه السلام سره دواړه په شکل کې یو شانتي وو، خو د دې نامه نه پورته د پیغمبر علیه السلام سره حسن برابر یو شانتي. یعنې د نوم نه پورته چې د پیغمبر علیه السلام لاسونه، مخ مبارک، سترګې مبارکې، غوږونه او مخ، دا د حسن ورسره یو شانتي. او د نامه نه لاندې خپې، چال، تلل، ګوتې، دا ورسره د حضرت حسین رضی الله عنه یو شانتي. دواړه ورسره په نیمه کې ورسره یو شانتي و، په نیمه کې ورسره بل یو شانتي و. او تاسو یقینو کې تاریخ لیکي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د ورځې روزانه یو ځل فاطمې رضی الله عنها کره خامخا ته کور یې نږدې و او تپوس به یې کو، وی زما هغه بچي څه شو مالې راولی. او کله چې به دا دواړه ولاړو، یو صحابي فرمایي نبی علیه السلام حضرت حسن او حسین را روانو دواړه. وی چې نبی علیه السلام وکتل نو پیغمبر علیه السلام ورته کېناسته او لاسونه یې ورته داسې خواره کړل. وی دواړو را منډې کړه، پیغمبر علیه السلام ته ورته غاړه وتل. یو صحابي فرمایي وی قسم، او جامې یې چولې دي خشته ښکلې او جومات ته راننوتل، را منډې والې. وی پیغمبر علیه السلام مبارک تقریر په نیمه کې پرېښودو او د منبر نه راکوز شو. یو یې په خیط لاس کې رونیوه او بل په دې ګس لاس کې، یو یې په دې خیخ په کېنو او بل یې په دې ګس اخپه باندې کېنو او خپل تقریر یې شروع کړ. وی به خلقو ته کتل، به دې بچو ته کتل او وی فرمایل چې الله رښتیا وایي، انما اموالکم و اولادکم فتنه، چې ستاسو مالونه ستاسو بچي دا مصیبت دی، دا فتنه ده. تقریر مې کو، دا دواړه چې مې ولیدل چې را منډې والې، نو ټینګ نه شوم، تقریر مې پرېښود او دواړه مې راوچت کړل، ځان سره مې کېنولو. دا انتهایي محبت دی. یو صحابي فرمایي چې نبي علیه السلام مونځ کو، په سجده باندې پرېوتل. دا ماشومان رالل د نبي علیه السلام سره لوبې کول، واړو که نه، ځکه د نبي علیه السلام د وفات په وخت کې حضرت حسن د 8 کالو او حضرت حسین د 7 کالو واړو. وی د دواړه په ملا د پاسه ورته سواره شو. وی تر هغې پورې پیغمبر علیه السلام مبارک سر د ځمکې نه نه اوچتو تر څو چې دوی د شا نه کوشوي نو، چې که زه سر اوچت کړم دا ونه غورځېږي. او زه اکثر، یو صحابي فرمایي ما نبي علیه السلام لیدلی چې په سجده به پروت و، حضرت حسن راغی دی ماشوم و رکوټ ولا خبرې نه شوې کولی، د حضور پاک د دې دواړو خپو په منځ کې به ننوته. رکوټ یې هغه هم دونه مینه ورسره کوله. نو نبي علیه السلام مبارک به تر خپې کولاو کړې او د پیغمبر علیه السلام ته به ورته غاړه ګیره به یې ونیوه ورته د نبي علیه السلام. او کله به د پیغمبر علیه السلام په دې سټ باندې راسواره شو، دا ماشومانو د حضور پاک مبارک دوی سره مینه او د دوی هغې سره مینه. یو صحابي فرمایي وی شپه د شپه، وی زه روان یم، وی نبي کریم صلی الله علیه وسلم مخکې دی، وی چې ما ته یې وکتل، حضرت حذیفه رضی الله عنه فرمایي وی ما ته وی څه کوې حذیفه؟ وی چې صاحب زه ستا څوکۍ ته ولاړ یم، شپه ده نو تاسو څنګه راوتې؟ وی یو فرشته د اسمان نه راکوزه شو او دا فرشته په لومبي ځل د اسمان نه راله او په ما باندې سلام واچو او ما له د الله له طرف نه یو پیغام راوړو
د الله رسوله څه پیغام دی؟ وی زه الله را لېږلی ما چې د خپل محبوب ته زما ووایه چې ستا دا دوه بچي حسن او حسین دی له ما د جنت سرداري ورکړه او دا خوشخبري ولا ورکه چې دې دواړو سره څوک مینه کوي الله به هغوی سره مینه کوي دوی سره چې څوک محبت کوي الله به هغوی سره محبت کوي ګوره د رب العالمین د طرف نه یو خوشخبري راغلې ده د دې دواړو ماشومانو په حق نو واقعي دا ډېر لوی د خوشحالۍ خبره ده د هغې ماشومانو دپاره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاره روان دی او حضرت علي صاحب ورسره دی حضرت حسن رضی الله عنه لوبې کولې ماشوم روچتې او په د اوږه د پاسه یې سور کړ پلار یې ولاړ دی علي صاحب ابوبکر صدیق د خلکو مخکې وی قسم په الله والله شبیه برسول الله صلی الله علیه وسلم زما د قسم په خدای چې دا ماشوم د خپل نیکه رسول الله مبارک په شان دی د پلار په شان نه دی علي صاحب ته سره مشابهت نشته شکل یې د ده شان برابر نه دی د نبي علیه السلام سره برابر شکل علي صاحب خندل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صحابه به مو سره ډېره مینه کوله د دې وجې نه چې د نبي علیه السلام مو سره مینه وه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مجاهدینو له 15,000 روپۍ تنخوا مقرر کړه دله هم 15,000 تنخوا مقرر کړه حضرت حسن رضی الله عنه چا ورته وی دله دې ولې مقرر کړه دې خو لاره کوټې دی هلک دی او دا څومره جهادونه نه دي کړی څومره جهادونه چې نورو صحابو کړي دي وی تاسو ته پته نه لګي دله مې ځکه مقرر کړه چې دې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم محبوب دی دا غن وسې دی او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل په منبر ناستو او څومره سختو چې خلکو به د هغه مخکې خبرې نه شوې کولی غټ غټ بادشاهان به سر ټیټه ولاړو د رامنډه کړې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صادر نه کلک ونیو وی راکوشه د ما د پلار د منبر د ما د پلار په منبر ناست دی د خپل پلار په منبر کښېنه عمر فاروق رضی الله عنه راکوز شو روچته یې که ځان ته را نږدې کړ بچې زما د پلار منبر خو نشته دی زما د پلار منبر کوم خو ستا د پلار را منبر زما د پلار منبر دی که روچته یې کړ او ځان سره یې نیولې دی او بیا ورته وایي بچې دا راته وایي چې دا درته چا ویلې وه دا خبره وی ما ته هېڅ چا هم نه وه ښولې وی نه دا راته وایي دا تا رضا نه ده کړې چا به راته ویلي وی نه ما ته هېڅ چا هم دا خبره نه ده کړې دومره به صحابو د دې ماشومانو احترام کو دومره عزت پې کو یو ځل نبي علیه السلام حضرت حسن رضی الله عنه په دې اوږه د پاسه سور کړی دی په دې اوږه یو خپې دې طرف ته راویځانده ده یو خپې هغې طرف ته راویځانده ده یو صحابي فرمایي وی زه ورلم وی مې چې صاحب مال یې راکوې نه ما ته یې پرېږدې وی ما وی چې ای لکه په ډېره ښه سورلی باندې سورې نعم المرکب الذي رکبته په ډېره ښه سورلی باندې سورې وی نبي علیه السلام وفرمایل چې سورلي خو مزېداره ده خو شهسوار هم ډېر مزېدار دی که کوم چې په دې سورلی سور دی هغه هم نعم الراکب هو شهسوار هم ډېر مزېدار دی نو په دې اوږه د پاسه به نبي علیه السلام کېنولو او ګرځاو به ځان سره او محبت به ورسره کو دغه دنګې حضرت حسین رضی الله عنه هغه هم د پیغمبر علیه السلام د حضرت حسن کشر رور دی ما تاسو ته یو کال کشر دی هغه سره پیغمبر علیه السلام به ډېر انتهایي محبت او مینه به ساتله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په منبر ناستو تقریر یې کو یمن نه چا جامې راوړې نو هغه جامې یې په صحابو تقسیم کړې یېري دې درمیان کې د جمعې ورځ د حضرت حسن او حسین راوتل او چې خیال یې راغی ما خو نورو هلکانو له جامې ورکړې دوی له خو مې ورنه کړو جوړې خلاصې شوې نو ډېر زیات خفه شو چا ورته ولې خفې وایي د دې ماشومانو له مې جامې ورنه کړې هیر مې فورا یې د یمن والي ته خط ولېږوي دوه جوړې هغسې اعلا راولېږه زر نه هغسې دوه جوړې یې ورته راولېږلې یو یې حضرت حسن له ورکړه یو حضرت حسین له نو بیا چې په منبر کېناست وایي اوس خوشحاله شوم ولې وی د نبي علیه السلام په نوسو مې جامې ولیدې خشته ښکلې نو اوس خوشحاله شوم او چې مشوره به یې کوله د مشرانو صحابه کرامو سره نو صاحب حضرت حسن او حسین که به رالل کې به ناستل عمر فاروق رضی الله عنه به دا ورته نه وي چې پاسې د دوی سره مشوره کوم هغوی به یې کښېنو یو ځل عبدالله ابن عمر دی رضی الله عنه خپل پلار ته وایي حضرت عمر فاروق ته وی ته د دې هلکانو سره ډېره مینه کې حسن او حسین سره او خبرې خو د جهاد دي نو دوی په کوم جهاد کې د ما نه مخکې دي عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي وی تاسو خپل پلار ته وګورئ او د حسن او د حسین پلار ته وګورئ وی د دوی پلار ستاسو د پلار نه پیغمبر علیه السلام ته ډېر نږدې او دوی ستاسو نه نبي علیه السلام ته ډېر نږدې
نو بچې د پیغمبر علیه السلام د خوښۍ د وجې نه دوی سره د ډېره زیاته مینه او محبت کوم. سخا پکې دومره ډېره وه حضرت حسن رضی الله عنه کې چې یو ځل په لاره باندې روان دی، یو حبشي غلام، هغې حبشي غلام سره تور غلامو سپی و. نو د حبشي غلام هغه ډوډۍ نه به یو نوړی خپلې خولې ته اچوله او یو نوړی به یې راغېسته سپي له به یې ورکوله، بیا به یې نوړی ماته کړه خوله کې به یې واچوله، بله نوړی به یې سپي له ورکوله. نو نیمه ډوډۍ په خپله وخوړه او نیمه سپي وخوړه. حضرت حسن رضی الله عنه چې راغی ورنږدې شو، ویې لکه دا سپی د شړه نه چې ډوډۍ یې پې نیمه خلاصه کړه، دا دې څه وکړل؟ دا به دې شړلی و که نه؟ ځان ته دې درولو، نیمه دې خپله وخوړه، نیمه دې سپي له ورکړه. حبشي غلام ورته وایي وی څنګه چې زه د الله بنده یم، د الله مخلوق یم، دا هم د الله مخلوق، زه م اوږي یم او دا هم اوږي دی. نو ما ته دا خبره ډېره بده ښکاره شوه چې زه خو د خپل ځان په دې ډوډۍ موړ کړم او د الله دا مخلوق اوږي دی، داسې اوږي پرېږدم. وی دا باغ ده، وی ته څوک یې؟ وی زه ابان ابن عثمان غلام یم، د حضرت عثمان رضی الله عنه د زوی غلام یم. وی دا باغ د چا دی؟ وی دا هم د هغه دی. وی دلته لږ ودرېږه زه راځم. لاړه د حضرت عثمان رضی الله عنه هغه زوی له ابان له. وی ستا پلانکي ځای کې چې کوم باغ دی هغه باغ خرڅی نه کېدنی واله، او ستا د هغه باغ یو غلام دی یو تور حبشي، دا دواړه را باندې خرڅ کړه. وی ډېره ښه ده، جوړه یې ورسره وکړه، باغ یې م ترې واخېسته او غلام یې م ترې واخېسته، کاغذ یې ورسره ولیکل. چې راغی هغه باغ ته هغه تور غلام هغسې ولاړ دی، سپی ورسره دی. هلکه وایي ستا دا باغ ما واخېسته، ستا د مالک نو ته مې م واخېسته. دی ورته پاڅېد، جی حضور ټیک شو چې تا زه واخېستم خو ستا غلام یم، چې څه خدمت یې ستا به کوم، د الله به کوم او ستا به کوم. وایي ستا هغې خبرې په ما ډېر لوی اثر وکړو، نو د الله د رضا دپاره ما تا آزاد کړې، او چې دا کوم باغ مې واخېست دا مې تا له خیراتي در کړه، دا باغ هم ستا شو. ګوره د نبي علیه السلام نوسې دی هغه د سخا هغه اثر پکې پروت دی. یو ټکي نه باندې خوشحاله شو چې ښه زم د الله مخلوق یم، غلام وایي دا سپی د الله مخلوق دی، زم اوږیم دا سپی م اوږې دی. دا راته ډېره بده ښکاره شو چې د ځان موړ کړم او د الله دا مخلوق سپی دی اوږې پرېږدي. هغې نه دونه متاثر شو، غلام او باغ یې واخېست، غلام یې ازاد کړ او باغ یې غله ورکړ. وایي دا باغ مې تا له خیراتي درکړه، زه اوس غلام مې باغ کې خدمت به دې کول ستا شو، سپي مه ساته، سپي ساتل ښه نه دي، خو ځه. غلام ورته وایي د کوم الله د رضا دپاره چې تا زه آزاد کړو او د هغې الله د رضا دپاره دا باغ دی کې ما خدمت کوم، زه د دې نوکر وم، دا تا ما ته وقف کړه، زه د دې مالک کړم، خان دې کړم، نو د هغې الله د رضا دپاره دا باغ هم زه د خدای په نوم کې خیرات کوم، باغ هم زه نه زه د الله په نوم ما هم خیرات، بیت المال ته چې کوم ځای کې دې خوښ د الله په نوم باندې خیرات. به هر کیف دا دواړه لکان حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما ما وویل چې د نبي علیه السلام ډېر زیات نږدې و، ډېر زیات محبت و د پیغمبر علیه السلام دې دواړو سره، او تپوس به یې ولکه او ځان ته به یې راترغاړه ایستل او ښکلول به خپله ژبه به یې د هغې په خولو کې کېښودله، دومره ورسره مینه وه. نو هغه حضرت حسن رضی الله عنه د حضرت علی رضی الله عنه نه پس خلیفه شو، او بیا د حضرت معاویه رضی الله عنه سره جوړه وکړله، 6 میاشتې حکومت حضرت حسن رضی الله عنه سره، او بیا حضرت معاویه رضی الله عنه تاواله شو. بالاتفاق دته بیا ښځې په ډوډۍ کې زهر واچول او د هغې نه دې وفات شو. حضرت حسن رضی الله عنه ښځې نوم یې جعده و، هغې ورته زهر واچول، د فتنو زمانه وه، چې زهر یې ورته واچوله نو ورور وله راغی حضرت حسین وایي ورورې څه چل در باندې شوي، په ما زهر وخوړل، چا راته ډوډۍ کې زهر واچول. وایي چا درته واچول؟ وایي ته به پیسو کې که نوم یې درته وښیم؟ وایي زه به یې مړ کړم هر چا چې راته زهر اچولي. وایي ګوره نوم درته نه ښیم چې ما ته چا زهر اچولي، ګوره په خپل ژوند یې نوم وانه غوښت. وایي ځکه وایي که دا زما په چا شک دی او ده ماله په یقین کې زهر را کړي نو لوی خدای پیش او دی پیش، او که د ما پې شکي زهر یې نه را کړی نو ستا د وجلو وسرات نشته. خپلې ښځې ورته زهر اچولي، چا ته یې غږ ونه کړه چې ما ته دې زهر اچولي دي. چې کله بیا وفات شو نو د وفات کېدو نه مخکې وصیت وکړه خپل لور ته، وایي داسې وکړه چې حضرت عایشې رضی الله عنها نه تپوس وکړه، زما د زړه د ارمان دی چې د خپل بابا د نبي علیه السلام د خپو سره خوا کې د دفن شو. او کوټه د عایشې صدیقې ده
د هغې نه ته معلومات وکړه نو که ماله ځای راکوي لږ غوندې نو چې د پکې دفن شم. نو لاړ د عایشې صدیقې نه اجازت وغوښت. هغې ولې اجازت ورکړی ډېره ښه ده. نو ورور ته وایي ورورې ګورې یو خبره بیا هم کوو. وایي دا خو زه جمدې یم نو مالې اجازت راکړه. هسې نه که زه مړ شم د دې نه خوښه نو د مرګ نه پس دې بیا هم تپوس وکړه. نو که بیا هم دلې اجازت درکړه او د مسلمانانو په منځ کې څه فتنه هم نه جوړېدله نو ما د نبي علیه السلام سره خوا کې د خپل بابا سره خوا کې دفن کړه او که له څه فتنه جوړېدله یا د هغې زړه نو بیا مې د خپلې مور خپو ته خښی د حضرت فاطمې رضي الله عنها د مدینې منورې په قبرستان کې. نو چې ساعت یې وتله وفات شو هغه لاړ نو بیا د عایشې صدیقې رضي الله عنها نه تپوس وکړه. هغې ویل بلکل ما مخکې هم اجازت درکړې دی اوس هم درکړو راوړی دلته کې دفن کې. خو د مدینې چې کوم والي په هغه وخت کې مروان ډېر ظالم سړی مخکې ښه سړی خو د دې ولایت نه پس بیا د ډېر لوی ظلمونه کړي دي هغه پرې راضي نو. هغه وی نه د نبي علیه السلام خوا کې به دې نه دفن کېږي. لویه جګړه ترې جوړېدله. نو بیا حضرت حسین رضی الله عنه او د صحابو په مشوره باندې د فاطمې رضی الله عنها خپو ته هغې سره خوا کې ورته قبر وکنو او دې په هغې کې بیا دفن شو حضرت حسن رضی الله عنه. او جنازې حضرت سعید بن العاص رضی الله عنه کې دا عشره و مبشره کې دی. هغه لس صحابه کرام چې پیغمبر علیه السلام په جون باندې د په یو مجلس کې د جنتي نوم اخیستی و چې فلانکي به جنت کې یو پکې د ده نوم اخیستلی شوی نو به هر کیف هغه پې جنازه وکړله. او د مدینې منورې مشهور قبرستان دی جنت البقیع ورته وایي په هغې کې اوس هم دفن دی هغې کې قبر دی د حضرت حسن رضی الله عنه. ورور یې چې د حضرت حسین رضی الله عنه هغه بیا په کوفه کې وفات دی. د هغه متعلق واقعه خو لږ اوږده ده نو انشاءالله کوشش به وکړو چې په آینده جمعه کې د هغه متعلق واقعه درته ووایو. ځکه د حسن صاحب رضی الله عنه نه پس حضرت معاویه رضی الله عنه بیا بالاتفاق خلیفه شوی او د معاویه رضی الله عنه نه پس بیا یزید ته بادشاهي حواله شوې وه هغه بادشاه او یزید د بادشاه په دوران کې حضرت حسین رضی الله عنه مشهوره واقعه ده د کربلا په میدان کې بیا شهید شوی دی او په کوفه کې د هغه قبر ده د عراق ښار کې. نو دغه واقعه انشاءالله ممکن ده چې آینده جمعه درته بیان کړم که الله جون راکړي. خو به هر کیف دا د نبي علیه السلام او د هغه د صحابه کرامو د خلافت سره مختصره غوندې خبره مې درته وکړه. نو د دې راتلونکې میاشتې د عاشورې سره د دې تعلق دی. اوس زموږ مسلمانان یو کار کوي او هغه دا ده چې د عاشورې په دې میاشت کې بعضې خلک غم کوي او غم په دې وجه کوي چې روي په دې کې حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی دی هغه وفات شوی دی. پخوا زموږ په دې وطن کې به هم خلکو دا چا به هغه شګلولې غونډه اوس به هغه رواجونه ختم شو. موږ ماشومانو ما ته یاد دي او چا به هغه ډنډی منډی د شپې ویشتلې چې هغه غانونه به یې کول چا په کوټو د پاسه هغه خانکونه ډبوله. دغه ټول رسمونه دغه ټول رواجونه شریعت کې د هغې ایس قسمه څه اجازت نشته خو شکر دی رب العالمین ختم کړل. لیکن دا بعضې خلک چې غمرازي کوي ټیک ده یو مسلمان چې وفات شي او هغه درته رایاد چې ستا په زړه کې یو غم راغی غیر اختیاري طور نو په هغې الله تا نه نیسي بلکې د یو مسلمان د وفات د وجې نه چې یو بل مسلمان غمجن شي دلمن شي دا ښه خبره ده. لیکن د غم اظهار کول په دې شکل چې سړی تورې جامې واغوندي او یا مخ وي او یا ځان وي او یا ځان ډبوي او یا ځان له جامې شلوي نو دا په شریعت کې بیا منع شریعت د دې خبرو اجازت نه او بیا په دې میاشت کې د دې غم اظهار کول دا هم په شریعت کې ولې ناجایز دي جایز نه دي قطعا دا جایز نه دي. د عاشورې دا ورځ دا سپېره ورځ نه ده که یو سړی دا وایي چې د عاشورې ورځ سپېره ده ولې ځکه دې کې د حضرت حسین رضی الله عنه شهید شو. تاسو نه تپوس دا کوم چې د جمعې په شپه یو انسان وفات شي یا شهید شي نو دا سړی بختور و که د جمعې دا شپه سپېره وي تاسو نه تپوس کوم سړی بختور روجې میاشت کې چې یو سړی وفات شو یا پکې شهید شو دا سړی بختور دی که دا میاشت سپېره ده دا سړی بختور دی. د لوی اختر په ورځ باندې یو سړی وفات شو دا به نه چې او دا ورځ سپېره ده ولې دا لوی علم پکې وفات شو دا ورځ سپېره ده دا لوی بزرګ پکې وفات شو نه دا بزرګ بختور دی چې دا مبارکه ورځ ول الله ورکړه. دارنګې د عاشورې میاشت بختوره میاشت ده. د عاشورې دا لسمه ورځ
دا بختوره ورځ ده ځکه حضرت حسین رضی الله عنه چې د نبی علیه السلام مبارک نوسی دی، جلیل القدر شخصیت دی، د حضور پاک مبارک محبوب بچی دی، هغه له پکې رب العالمین شهادت ورکړه. شهادت خو ډېره لویه مرتبه ده، د شهید خو ډېره لویه رتبه وي، دا خو سپېروالي نه دی، مرګ سپېره نه، د شهید ډېره لویه مرتبه ده. د حضرت حسین رضی الله عنه ډېره لویه مرتبه ده، ډېره لویه رتبه ده، او ډېر د مظلومیت په مرګ باندې هغه ته چې تاسو ته زه بیان به وکړم چې هغه سره ډېر انتهایي ظلم شوی دی، ډېر انتهایي د مظلومیت په مرګ باندې وفات شوی دی. نو دا د هغه دپاره لویه رتبه ده، لویه مرتبه ده، لوی شهادت دی. ورځ سپېره ده نه، په دې ورځ کې غم نه دی پکار، دا میاشت سپېره ده، په دې میاشت کې غمونه نه دي پکار، هغې کې صدقه پکار ده، خیرات پکې پکار دی. نو به هر کیف دا خو د نبي علیه السلام د وفات نه پس تر د حضرت معاویه رضی الله عنه پورې څه مختصر تاریخ میں ذکر